قالوا یا ابانا انا ذهبنا دیو لگی دی ټول دروغ وای دی ویلی یا ابانا یزبن پلا انا ذهبنا یقین منگ تلیو نستبقو منڈم والے وترکنا یوسف عند متاعنا ومنگ پر خودیو یوسف دا سامان سرا فاکلہ الذئب پسو غڑو دلر شرمخاو رار مخلاڑ والتا منڈی والی شرمخراغ یوسف رانو وخڑو تا خبر شی وکلانو وقب دے دیویلی شر پلار بزمن پر خبر بانی یقین کل یو کنو تاثر زمن پر پلار بانی دی خبر تاثر وکو کنو نوی دا پتہ ورگی جب پلار اثر ونکو نوسو تاوی وما انت بمؤمن لنا ونیت زمن خبر منون کے ولو کننا صادقین اگر کمنگ رشتے ویوا پلار مہو گردی رشتنی خلقیو اوست زمن خبر نمانی یوسف تلی والتا شر مخرانو وکڑو یعقوب علیہ السلام پر تصدیق نکو نو د دې د دعوی د پر دلیل پکار دی نو د دروغ یو دلیل هم پیش کو د یو چیلې ال تعالی ال کلیوا وینه د یوسف علیہ السلام پر کمیز باندې پوری کلیوا او د یوسف علیہ السلام کمیز دا ونی کی لک پت کلیوا یعقوب علیہ السلام ته پیش کو اسمن خبره تنه باندې دای کمیز ته دې ته وګورا وجاءوا على قميص اورات کی وکړو په کمیز د یوسف علیہ السلام باندې بدمن کذبن منا پاوینا ذی کذب چې د دروغ والا وا د دروغ زکه وا چې وینه خو د یوسف نه وکنه او چې ته یو څاروي وینه وا یعقوب علیہ السلام چې کله دا کمیس وکړه ورته ویل چلکا تاسو رقم شرمخو په کم مکتب کې دا سبق ویلو چې انسان دی روح لري او کمیس دی نشلیږي څنګه دی یوسف روح راويستو او کمیس نه درځل بس اخر کې ورته ویلي قال ویل یعقوب علیہ السلام بل سولت بلکې خیستکل لکم تاسو تام او جوړ کړي تاسو ځان پوسوکم نفسونو تاسو امرن معنا څکار او خبرام فصبر جمیل معنا صبر جمیل د سره معنا زما د شان سره مناسب دی صبر جمیل او فصبر جمیل اولا بی صبر جمیل ډیر لایق دی پما زب صبر جمیل کو منو دلتوی بل سولت یعقوب علیہ السلام د قرین معلومه کلا چې دروغ ویا وی قتل جلات څنګه شرم هو یوسف روح خوري او کمیس ته سنوي کمیس نه درشلیدل نو دی ویلې صبر وکوم والله المستعان او الله نه امداد غختل کیږي علامات تصفون په برداشت دا غي چې تاسو بیانوي تاسو چې دا کوم خبره کوي یوسف شرم خو غواړو دا خبره د برداشت نه ده خو بس د الله نه صبر غواړم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلا دلوام دیجے ندویم مقام شروع کیږي یو اسلام برایت پورې دی کی ذکر کوي داغي نور مکرنا او ظلمنا ولا میت جوړ کو او خرج کلم دې بالعکس یوسف علیہ السلام سلام الله رب العالمین د یوسف علیہ السلام سره احسان وکړ عزت ورکړ تمکین ورکړ کور د عاجزی مصر کی